زما نوم سبینه دی. زما د ناڅرګندتیا لپاره بخښنه غواړم. دا یو ناڅاپي پوښتنه ده. زما یو ملګري چې ملحده یعنی بېدینه ده او زموږ ترمنځ د خدای د وجود په اړه تل بحثونه کیږي. هغه دوه ادعاوې لري. کله چې ما ترې د کائناتو د وجود په اړه د قرآن د خبرو پوښتنه وکړه او دا چې نړۍ او قرآن څنګه ډیر حقایق بیانوي، نو هغه خبره بل لور ته واړوي. هغه وایي چې دا پوهه یوازې په قرآن کې نه وه، بلکې له قرآن څخه وړاندې هم موجوده وه. هغه وایي چې له قرآن څخه وړاندې داسې صحیفې او کتابونه شته چې د کائناتو په اړه یې معلومات ورکړي دي. نو دا یوازې دا پوهه نه ده چې له قرآن څخه غوره ده، یعنی یا یوازې په قرآن پورې منحصروي. زه هغې ته څه ځواب ورکړم؟ آیا هغه درواغ وایي؟ آیا داسې کتابونه شته؟ زه په خپله ناپوهه یم، خو آیا دا معلومات له قرآن وړاندې موجود وو؟ او بخښنه غواړم، دوهمه ادعا یې دا ده، ما ورته د یو مخلوق مثال ورکړ چې څوک پرې پوهیږي. خالق به د خپل مخلوق په اړه په هر څه پوهیږي. که خدای نه وي نو موږ څنګه وجود لرو؟ که تاسو همداسې شاته او شاته لاړ شئ نو دا لړۍ پای نه لري، او که پای نه وي نو موږ څنګه پیدا شو؟ نو هغه د یوې ملحدې په توګه وایي چې که خدای پای وي نو خدای چا پیدا کړ؟ دا زما پوښتنه ده. مننه. لومړی پوښتنه دا ده چې په قرآن کې ذکر شوي ټول شیان له وړاندې موجود وو، نو نوي څه پکې دي؟ دا په نورو صحیفو او کتابونو کې هم شته. دا لومړی پوښتنه وه. دوهمه پوښتنه دا ده چې خدای چا پیدا کړ؟ تر کومه ځایه چې د لومړۍ پوښتنې خبره ده زه ورسره موافق یم چې ځینې شیان له قرآن څخه وړاندې موجود وو، مګر هغه وخت دا شیان د ثابت شوي حقایقو په توګه نه پیژندل کېدل. د مثال په توګه ځینې داسې شیان شته چې په یوناني تاریخ او فلسفي تاریخ کې موجود وو، مګر کله چې قرآن د ځمکې د ګردوالي یعنی کروي شکل په اړه خبرې کوي، نو یونانیانو هم باور درلود چې ځمکه ګرده ده، مګر چا ور باندې باور نه کوو. نو ځینې حقایق نه ټول چې ساينس نن ور باندې پوه شو او قرآن یادونه کړي، هغه پخوا خلکو ویلي وو، مګر هغوی دا درک نه کړه چې هماغو یونانیانو سل نور داسې شیان هم ویلي وو چې غیر ساینسي وو. هماغو یونانیانو دا هم ویلي وو چې ځمکه د کائناتو مرکز دی، چې دا بیخي غلطه ده. نو فکر وکړئ، که سل خبرې ذکر شوي وي او محمد صلی الله علیه وسلم یوازې هغه یوه سمه خبره ترې غوره کړي، دا هم ناممکنه ده. نو خورې زه در سره موافق یم چې ځینې شیان د ساینس له ثابتېدو وړاندې ویل شوي وو، مګر هغه وخت دا شیان ثابت نه وو، او که له سلو غلطو خبرو څخه یوه سمه ثابته شي نو یوازې د هغې یوې سمې خبرې غوره کول بیا هم ممکن نه دي. یو ځل به ممکن وي، په زرګونو ځله نه، ځکه حتی یو ساینسپوه هم دا کار نشي کولی. یوازې خالق دا کولی شي او هغه الله سبحانه وتعالی دی. نو زه در سره موافق یم، او هغه برخه چې په پخوانیو کتابونو او فلسفې کې ذکر شوي هغه ډیره کمه برخه ده، مګر له هغې سره نور داسې غیر ساینسي شیان هم ګډ شوي وو. د پوښتنې دوهمې برخې ته راځو چې خدای چا پیدا کړ. معمولا د دعوت په کار کې خلک د منطق یو غلطه لاره کاروي چې په خپله ماتیږي. ډیری خلک چې کله د الله تعالی د وجود ثابتېدو هڅه کوي نو وایي چې هر څه یو پیدا کوونکی لري. مثال په توګه دا کتاب چا پیدا کړ؟ څوک یې پیدا کوونکی دی؟ او بیا شاته ځي چې ته له کومه ځایه پیدا شوې؟ ته چا پیدا کړې؟ ستا پلار، نیکه، او بیا تر خدایه پورې رسیږي. دا مایکروفون چا پیدا کړ؟ فابریکه چا پیدا کړه؟ او بیا هڅه کوي ثابته کړي چې لمر خدای پیدا کړی. نو په دې اساس دوی هڅه کوي ثابته کړي چې هر څه یو پیدا کوونکی لري، چې زما په نظر دا یو غلط منطق دی. زما تګلاره لکه نن چې مې وویل، ما هیڅ کله نه دی ویلي چې هر څه یو پیدا کوونکی لري. ما وویل چې لومړی کس د یو شي د جوړښت یعنی میخانیک په اړه خبر ورکوي، هغه د هغې برخې جوړونکی یا خالق وي. ما دا نه دی ویلي. زه وایم چې هر مخلوق یعنی پیدا شوی شی پیدا کوونکی لري، مګر د تعریف له مخې الله تعالی غیر مخلوق یعنی نه پیدا شوی دی. دا داسې ده لکه یو کس فرض کړي زما ملګری راشي او راته ووایي چې زما ورور جان په روغتون کې بستر شو، هغه یو ماشوم وزیږو. آیا ته اټکل کولی شي خورې چې نجلۍ وکه هلک؟ ورور جان ماشوم وزیږو، نجلۍ وکه هلک. یو سړی څنګه ماشوم زیږولی شي؟ نو دا پوښتنه کول چې هغه نجلۍ زیږولې که هلک، آیا دا منطقي ده؟ همدغه خبره ده. د الله تعالی تعریف دا دی چې هغه چا نه دی پیدا کړی. هغه شیبه چې ته ووایې الله چا پیدا کړ، نو بیا هغه یعنی ستاسو په ذهن کې الله پاتې نه شو. له همدې امله د خدای تعریف دا دی چې هغه پیدا شوی نه دی. که هغه رښتینی قادر مطلق خدای وي، هیله ده دا به ستا ځواب وي.